ویس وروبلی بشیر احمدزی وروبلی چې کوم د ډومیل دی هغه مشته خپل کلام ور واوروي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. دی پروګرام ټول کتین کې ملګری ته او چې کیم نوسته ملګری دي دغه ټوله ته د وړکې اختر مبارکي ویو او د اختر ورځ د چونکې هغه په مناسبت سره مو د لږ ډېر مزاح لیکلی دی. نصیر اعظم صاحب بیایي چې تو چې غلغ لرو کتل منې زه نه پیدل، تو چې غلغ لرو کتل منې زه نه پیدل، پټو د غوښو ته چیچل منې زه نه پیدل. آ چې رکیب وکړه په مو پورې په چال خبره، آ چې رکیب وکړه په مو پورې په چال خبره، تو په ډاکه خوله خندل منې زه نه پیدل. اوس د خپل پردي پیدو شول چې په مینه پوه شوې. مخدوم صاحب اوس د خپل پردي پیدو شول چې په مینه پوه شوې، اول د نوي څوک خپل منې زه نه پیدل. او هغه په تور مخ سے تن کښلیا د کمر په غوړه، هغه په تور مخ سے تن کښلیا د کمر په غوړه، تو چې لوي شوراول منې زه نه پیدل. نور او ار سړي په غیش پورې په جار نیولې. عزیز صاحب نور او ار سړي په غیش پورې په جار نیولې، خالي د زمانه کول منې زه نه پیدل. مننه. نور او ار سړي په غیش پورې په جار نیولې، خالي د زمانه کول منې زه نه پیدل. او د عید په ورځو رقیبون چې درتلل ډالې ډالې، د عید په ورځو رقیبون چې درتلل ډالې ډالې، مو په دا سترګې لیدل منې زه نه پیدل. او تو په زړه باندې ختلی د بشیر احمدزي، تو په زړه باندې ختلی د بشیر احمدزي، دو په سرې سترګې ژړل منې زه نه پیدل. زه احمد اباخیل چې په دې مشاعرې چې تاسو سره مرستیال وم، په دې شعر به زه تا سره چې کومه دا ملګرتیا پای ته ورسوم چې ستا د راتلو په لار د ګرد نه سوا هیڅ نه وینم، ستا د راتلو په لار د ګرد نه سوا هیڅ نه وینم، الله دې راوله شیرینه د سبب نه بغیر. زبردست. جی قدرمنو کتونکو څنګه تاسو د دې پروګرام وخت هم اوس پای ته رسي، وړوکی اختر دی، روجې به ډېر زیات تنګ کړي هویس. او دا مونږ چې کوم قدردان شاعران د لرو پرتو سیمو نه راغلي، د دوی هم زه مشکور یم چې دوی په دې اختر په دې مصروفه ورځ کې دوی راغله او دې ځای په دې پروګرام کې برخه واخیسته. او په خصوصي توګه د نعیم هاتي خیل د دوی هم زه مشکور یم چې دوی په دې ډومیل سیمه کې دوی دا پروګرام ارینج کړ او دوی دا هغه تکلیف هم وکړ. قدرمنو کتونکو هیله دې زمونږ دا کوشش وي چې هر اختر ته یو مختلف ځای باندې مونږ یو په ښه انداز یو ښه پروګرام وکړو. او دا چې څومره شاعرانو دا د دې سیمې سره تعلق لرونکو دغه شاعران وو چې د دوی نه څومره هم کېده طنز و مزاح باندې دوی خپل غزلونه خپل مزاحیه کلام دوی وړاندې کړ. ګرانو قدرمنو کتونکو زه نصیر اعظم مسعود سره د احمد اباخیل تاسو څخه به زه د ډومیل څخه اجازه غواړم. د خدای په امان. Ki pobre zangave mi jata chake, pobre zangave mi jata chake. O madam bashum bashane jab zange zangave, madam bashum bashane jab zange zangave. Raki pobre zangave mi jata chake, raki pobre zangave mi jata chake. La 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 la.
زنګوي راکی پورې زنګوي میژاته چاکي راکی پورې زنګوي میژاته چاکي او مدام شوم پښنه چې په زنګې زنګوي راکی پورې زنګوي میژاته چاکي راکی پورې زنګوي میژاته چاکي په محکمونه د پڼسۍ وختل هېڅ ګناه مې اشنا کړی نه وه او په محکمونه د پڼسۍ وختل هېڅ ګناه مې اشنا کړی نه وه مه وایه کوی ته که نه چې په څرخې زنګوې راکي پورې زنګوې مې شاته چاکې راکي پورې زنګوې مې شاته چاکې او مدام شوم پښنه چې په څنګه زنګوي مدام شوم پښنه چې په څنګه زنګوي راکی پورې زنګوي میژاته چاکي راکی پورې زنګوي میژاته چاکي زه بشیر خان در پسې